بسم الله الرحمن الرحیم. نن به د های بلډ پرشر په یو بل میډیسن باندې خبره وکړو، او دغه میډیسن چې دی په دغه ټیم کې ورکول کیږي، په کم ټیم کې چې انسان هارت ریټ سی وایي او د هغې سره بیا های بلډ پرشر وي، نو په دغه ټیم کې ورکول کیږي. یعنې دا د هارت ریټ چې دی انکریز وي، د هغه کې دا ښه کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به په بیټا بلاکر میډیسن باندې خبره کوو چې پای کې ایټینول شامل دي. بیټا بلاکر میډیسن په هغه ټیم کې ورکول کیږي په کم ټیم کې چې هارت ریټ یعنې د زړه رفتار چې دی هغه سیوا وي، او د زړه رفتار په هغه ټیم کې سیوا کیږي په کم ټیم کې چې انسان یا جګړه کوي یا داسې په هوا باندې وي، نو په هغه ټیم کې د انسان هارت ریټ چې دی هغه سیوا کیږي. د هغې سره بیا بلډ پرشر هم خیږي او ریسپایریټي ریټ د ساه رفتار چې دی هغه سره هم سیوا کیږي. په اصل کې خو کیږي دا چې کله یو انسان جنگ کوي یا په هوا باندې ځي، نو په دغه ټایم کې فایټ اینډ فلایټ سیستم چې دی هغه اکټیویټ کیږي، چې هغې ته وایي سمپتیټیک نروس سیستم. دغه سیستم چې کله اکټیویټ شي، نو دا ایډرینل ګلینډ چې دی چې کوم په کډني د پاسه لګېدلی دی هغه اکټیویټ کوي. چې کله هغه اکټیویټ شي، نو د هغې نه یو هارمون راوځي چې هغې ته ایډرینلیل هارمون وایي. دا ایډرینلیل هارمون چې دی هغه اکټیویټ کیږي او بیا دا بیټا 1 ریسپټر چې دی هغه چې په زړه کې لګېدلی دی د هغه اکټیویټ کړي او د هغې سره بیا د هارت ریټ، ریسپایریټي ریټ او بلډ پرشر دا سیوا کیږي. ولې لاس